او دا یو مسلم حقیقت دی چې کله نارینه بلوغ ته ورسیږي هغې ته الله تعالی د زندګۍ بهترین رفیقه د زندګۍ بهترین ملګری په نصیب ورکړي دا د دې نارینه دپاره ډېره لویه خوش قسمتي او چې کله زنانه بلوغ حد ته ورسیږي هغې ته د مهربانه خاوند په شکل باندې الله تعالی یو بهترین ملګری ور په نصیب کړي چې هغه د دې د حقوقو خیال ساتي هغه پر دې باندې رحم کوي هغه د دې سره د مینې او د محبت زندگی تیروي دا د دې زنانې دپاره د ټولو نعمتو سره لوی نعمت بلل کېږي حضرت علی رضی الله عنه به ویل چې کوم چاته الله تعالی چند نعمتونه ورک نو دا دومره خوش قسمته انسان دی لکه الله تعالی چې دته د زندګۍ ټول نعمتونه ورک اولنی نعمت حضرت علی رضی الله عنه وایي چې کله الله تعالی انسان ته ژبه ورکه شاکره لسانا شاکرا چې کومه ژبه باندې دی د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کوي نن خو زموږ مصیبت دا دی د الله تعالی نعمتونه څومره زیات دي لیکن د الله تعالی د نعمتو په خوراک کې د انسانانو غاښونه ختم سي لیکن پر دې ژبه باندې د الله تعالی شکر نه جاری کیږي او ژبه باندې الله تعالی همیشه د الله تعالی د نعمتونو څخه شکوي او ګیلې راځي حضرت رابعه بصریه رحمه الله په باره کې راځي یو نوجوان پر سر باندې پټۍ تړلې ده ورته بچی ولې دې پټۍ تړلې ده هغه ورته مورې پر سر مې درد دی لکه کله چې د چا پر سر باندې درد نو هغه سر ټینګ وتړي هغه ورته بچی د څو ورځو څه دي پر سر درد دی ورته مورې نن دویمه ده چې پر سر مې درد دی ورته عمر دې څو دی ورته عمر مې 30 کاله دی ورته بچی 30 کاله د الله تعالی نعمت ولو او پر سر دې درد نو الله سالم بدن در کړو لیکن د الله تعالی د شکر نشانه زما ستا پر سر باندې نه ولیدله نن چې 2 ورځې ستا پر سر درد شو د ناشکرۍ پټۍ دې بچی دستی پر سر باندې ښکاره شوه نو نن خو د انسان په مزاج کې ناشکري ډېره زیاته ده حضرت علی رضی الله عنه وایي چې کوم چاته الله تعالی لسان شاکر ورکړه شکر کښونکې ژبه ورکړه او وقلبا ذاکرا او داسې زړه ورکړي چې هغې کې همیشه د الله تعالی ذکر دی هغې کې د همیشه د الله تعالی یاد دی او بدنا سالما داسې بدن یې وله ورکړي چې هغې صحي دی جوړ دی هغې محنت کولی شي مشقت کولی شي نو ژبه شاکره ده او زړه ذاکر دی او بدن سالم دی او الله تعالی رزق د الله تعالی د طرفه دی لیکن الله تعالی دې بنده ته رزق پر خپل کور باندې ور نصیب کوي په رزق چې دی مسافر نه دی د رزق وعده الله تعالی کړی دی لیکن ترتیبات الله تعالی جلا دي څوک رزق په خپل کلي کې پیدا کوي څوک په وطن کې پیدا کوي څوک په رزق پسې مسافر دی څوک د میاشتې سفرونه کوي څوک د کلونو سفرونه ورپسې کوي چې 4مه درجه کې الله تعالی د رزق پر کور باندې ورکړي او 5مه درجه کې د الله تعالی داسې زنانه په نکاح باندې ول ورکړه چې کله د کور ته راسي نو د هغې په لیدلو باندې زړه خوشحاله شي هغې د خپلو بچانو محافظه بولي هغې د خپل ناموس محافظه بولي هغې د خپل عزت محافظه بولي هغې د خپل کور پالونکې زنانه او چې دی ورته وګوري نو په زړه کې خوشحالي پیدا شي چې دغه 5 شیان الله تعالی کم بنده ته ورکړو نو ګویا د دنیا ټوله نعمتونه د دې په نصیب سو ځکه د دې څه زیات نعمتونه الله د دنیا کې نه دي پیدا کړي